شی دی او څومره ښکلې ډال ډبلې دی زه ستا د حسن په دې نندارو کې داسې وسوځېدم لکه په کړي کې چې کباب وسو او داسې جلیبی شي. اوهو سیټ صاحب تا ته ولې ځلېبی کېږي؟ دا رخسار د کوم مرض دارو ده؟ خو ما نه چې نن د کوټې جمیل جوړ شوی دی بټو هم رانه چاواله او په نظر هم کمزوری شوم. داسې نشي کېدی چې موږ دا نننه ټانګه لږه په قرض باندې وچلوو. لږ په هوش کې خبرې کوه. تا سره ټانګو اډه نه ده، دا د رخسار بیډروم دی. ته زما بیډروم ته څنګه راغللې؟ زه ته وځه دې ځای نه، وځه دې ځای نه بوډا رخشه. زه وځم نه، زه خو رانه نه وځم. ما سره د نوټونو او د ډالرونو کویې دی. داسې چل دی ستا چې څه پکار یې که نه ته ما ته وایه، خو زما خبره لږه په غور ما ته ډېر ښه پېژندلې. والله اوس په ډېره مزه راځي. شهنواز خانه اخر ته به ما سره واده کله کې؟ ولې د آزاد ژوند دې نه دی خوښ؟ ولې ځان په پنجره کې لکه د زرکې بندی؟ او لیکتیا خدای دې ځان له غرقه ځای نه ځای نه ګورې خو راځې زر وکشه. و د راجندر نوسیا د شاتو د دې ګبین نه یو پوټی بار روزه او ځان په اوداسه کې کا چې د دنیا په حال احوال پوه شي چې دنیا څو ډانګه ده. دا وګوره د کوټې نه درپسې خط راغلی. بچا هغه ستا کوم راغی؟ زه صرف دې ویلو ته راغلی یم خواښې مور، هله به زه تاسو ته خپل مخ ښیمه تر څو چې مې ستا د زوی سلطان بدل د دشمن نه نه اخیستی. ضرور بدل به صرف شیربانو علي شهنوازه، ځکه چې هغې درد قسم خوړلی دی. شیربانو؟ او شیربانو د خپل لور بدل اخیستو له پخپله ځنګل ته تلې ده، پخپله تلې ده. دا څه وې خواښې مور، دا څه وې؟ شیربانو به د خپل ورور بدله له اخیستو چې زه مړ وی خلک به څه وایي؟ شیربانو تا خو زما جنازه په ژوندوني باندې وښکله. پورته راوځئ خانانو، پورته راوځئ، پورته راوځئ. د کوم کور خاوره چې به ما ته خر ښکاره کېده، خر نن د هغې کور خاوره ما ته ډیران ښکاري، ډیران. تاسو په خپله دشمني نشئ کولی، نو په دشمن پسې ښځه ولې لېږلې ده؟ تاسو په لاسونو کې څه بنګلې جوړې دي؟ جواب راکئ. په تمیز خبرې کوه شهنوازه، چغې مه وهه. دا ما ډېر بد کړي دي چې تا ته مې بله رویره درکړې ده، رویره درکړې ده. هم ډېر بد کړي دي چې ستاسو غوندې خلکو سره مې خپلولي کړې ده. اوس هم څه تلې راغلې نه دي شهنواز خانه. که زمونږ دا دوستي دې نه خوښه نو دا رشته اوس هم ماتېدی شي، ولې چې موږ په خپل هم ډېر شي. بکواس مه کوه اسلم ګله، ګنې دا ژبه به درنه پرېږدمه. زمونږ سترګې مه راباسه شهنوازه، ته زمونږ زوم ضرور یې، زمونږ پلار نه. یو خبره مې یاد ساتئ خانانو، د شیرزاده سره سره تاسو هم زما دشمنان یې،
دشمنان یې خدای شو کاکاجي دا زوم تا ته خو ما مخکې ویلي وو چې دا دوست نه دشمن دی. دشمن ته جوړ دا پته نشته چې شهباز خان په خپله دشمنۍ کې سم رسېدلی دی، ځکه چې زما دومره لوی خاندان دی چې هره ورځ پکې یو مري، نو بیا هم زه خپل دشمن سره 10 کاله پورې جنګېدی شم. شیرزاده چېرته پټ شوې بالوځه دا سره وځه. څنګه مواد زلمیا ولې چې دا د شیرزاده کلی دی که هغه ته پته ولګېده نو یو قیامت به راشي. قیامت خو به اوس زه د هغه په کور راولم او هغه ته به ښیم چې نران دشمني څنګه کوي. نو بیا لاړ شه په خونړي ځنګل کې هغه ستا د مرګ او د ژوند ورځې شپې شماري ورځې شپې شماري. ته لاړ شه خپل مرګ لا بیا د توریالي قبر تیار ساته، ولې چې ستا د توریالي نورې ورځې شپې په دې دنیا باندې ختمې شوې ختمې شوې. هلته ورک شه. شیرزاده بهر ته روزه. واه اوس خو اوسه دا زمري نه لاندې راګیره شوه که نه؟ ای شموزه خدای دې خرڅه څه کې دا زه څه وینم پرېږده دا چې دی. خو دا جنۍ دا دشمنه د شیرزاده، خو دا د چا عزت هم دی. شیرزاده دشمني کوي خو د ښځو سره نه، د نرانو سره، د نرانو سره لکه ځان چې واخلي. دا زما ښکار د شیرزاده او په لاس راغلی ښکار خو شمروز خان پلار ته هم نه پرېږدي. شمروزیه شمروزیه زما خبره وګوره یار، خدای ته وګوره یار، دې جونۍ ته وګوره، د خدای د خیر نه ویرېږه یار. ګوره یار که په تا کې لږ غونته هم زما له دوستۍ ته لحاظداري وي زما خبره ومنه، دا جینۍ پرېږده، ولې چې دا پردی امانت دی، پردی چنغله ده. عموم ډاکوان یو او د بل په مال باندې ډاکه وهل مونږ د پلار نیکه میراث ګڼو. نو بیا ستا مرګ زما میراث دی. شیرزاده دا تاسو وکړو. همدې ته خو پښتو وایي که نه شیربانو، همدې ته پښتو وایي، دا د پښتون شان دی. وګوره زه تا ته منت کومه چې زما د مرګ خوبونه پرېږده او خپل کلي ته واپس لاړه شه. دشمنه ما دا قسم خوړلی دی چې زه به ستا مړ وجود ضرور ځان سره وړم. شیربانو ضد من کوه، دشمني د ښځو کار نه دی، دشمني خو د نرانو کار دی. او بیا ته خو پردی چنغلی، زه لاړه شه او د هغه سره واده وکړه او خپل ژوند ښه په خوشحالۍ تېر کړه. زما هره خوشحالي به ستا د مرګ نه پس شروع کېږي چې تر څو پورې ما خپل قسم نه پوره کړی زه به واپس لاړه نه شم. په یو ښځه باندې لاس وچوتول د پښتون شان نه دی شیربانو، خو که ستا دا ضد وي او ستا عزت پې بچ کېږي نو بیا دا واخله چړه او ما پې ووهه چې ستا قسم پوره شي. دا دروغ دي. زما توریالی
ته یو ښځې ته لاسه چارې نشي مړ کېدی ووایه چې دا دروغ دی دا دروغ دی काका जी نن ما د خپل روډ د وینې بدل واغستلو وګوره کاکا جي تا ته به د دې چړې نه د خپل دشمن د وینې خوشبوی راځي ما شیرزاده ورکړلو خلیشه شیربانو نن کتا پدې چاړه خپل ځان وهلی وې نو ډېره بخوا ځکه چې ستا دشمن پسې هوازې تګ مونږ دپاره پېغور